رامونه مې قبول کې دوستانو کوم درې حالتونه دي چې په دغه حالت کې ښځه غواړي چې خپل خاوند ورسره ملاپ وکړي یا هغه سره تعلق وساتي یا ورسره خپل کوروالی وکړي. دغه درې حالتونه کوم دي دا تاسو سره د ویډیو پوره معلومات شریکوم، خو د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې ویډیو ماشومان مه ګورئ. او دویمه خبره دا چې موږ هر ویډیو د یو تعلیمي سوچ په حیثیت باندې تاسو سره شریکو چې تاسو د هغې نه څه زده کړه وکئ. قدرمنو په دې کې درې وختونه چې دغه ډېر ضروري دي. په دغه وختونو کې لومړی وخت هغه دی چې کله خاوند ډېر موده مسافري وکړي او د مسافرۍ نه پس چې کله کور ته راشي، نو ظاهره خبره ده چې ښځه هم د هغه دپاره ځان سینګار کړی وي او ښځه هم غواړي چې خاوند مې دومره وخت مسافري کړې ده نو موږ سره ملاپ وکړي او ورسره مینه وکړي. نو دغه موقع نه دي میس کول پکار. دویم قسم هغه وخت وي چې کله هم د ښځې د بیمارۍ وخت واوړي، یعنې بیماري راغلي وي او بیا هغه ختمه شي، نو په دغه دوران کې هم ډېر وخت تیر شوی وي. په دغه دوران کې هم ښځه غواړي چې خاوند ورسره کوروالی وکړي. او دریم قسم هغه وخت چې د یو ښځې ماشوم پیدا شوی وي او د دغه ماشوم چې کله هغه څلوېښتي چې کومه وي هغه څلوېښتي پوره شي او پس د څلوېښتۍ نه بیا د ښځې هم ډېر وخت شوی وي، د سړي هم شوی وي، نو دوی دواړه غواړي چې کوروالی وکړي او یو بل سره په مینه باندې وخت تیر کړي. قدرمنو اکثره وخت زیات ملګري موږ نه دا پوښتنې په مختلفو کمنټونو کې کوي، موږ دا معلومات تاسو سره ځکه شریکو. خو بیا داسې هم وي چې ځینې کسان غلط کمنټونه کوي، نو تاسو ته خواست کوو چې ستاسو د غلطو کمنټونو نه موږ ته هېڅ تکلیف نشته، خو په ځان کې لږ تهذیب پیدا کړئ او هېڅ قسم داسې غلط اخلاق مه استعمالوئ، ځکه چې که تاسو هر قسم پوښتنه لرئ نو موږ به تاسو سره دغه معلومات دغه انفارمیشن شریکو. نو امید لرم چې تاسو به دا معلومات هم خوښ شوي وي. ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به تاسو ته هم دغسې نوي معلومات راوړو.